کله چې پیرنګیان چې کوم دغه دي څه چې مستشرقین وي اورینټالیست یا دغه چې کوم د پیرنګي افسران چې دي چې ارکیالوجي او هیستوري د علاقې دي نو هغه د دې علاقو یو دغه مذهبي سایډ د چې د مذهبي سایډ نو یو دا خبره شو دویمه خبره دا ده چې مونږ د دې مختلف ریپورتس دي چې کوم کار کړی دی او سروې کړی دی د علاقې کتلې بیا دا غي ریپورتس مرتب هغه ریپورتس چې مونږ کله ګورو په پاره کې چې کوم ځایونه د سرکار سره یا د ګورنمنت سیټونه دي د ګورنمنت کول سره د رولینګ سیټ چې موږ ته وایي چې د حکمرانۍ سره تړلي دا یې ذکر ډېر په ډیټیل کوم ځای کې چې د دې علاقې خلکو ماته کولې ده هغه په تاریخ کې پر وخت یې یو مثال داسې به تاسو درکم چې دغه رپورټ مونږ ګورو نو اورنوس یو ځای چې پای کې د الیگزندر او د لوکل خلکو داسې یو ځای ته د لوکل خلک خطو چې هغه ډېر ناقابل تسخیر تر دې پورې په دغه کې دی چې چیرې ګریک چې کوم هغه دغه د هیروز دی یا ګارډز دی د یو ګارډ ذکر کوي چې هغه ناکام شو چې دغه داسې مهمه کړی نو سکندر چې کوم دی د ګریک میتالوجي چې کوم ګارډز دی د هغې لیول ته رسولي او دغه دومره راکړی چې دومره سخت مهم دی چې هغه ګارډ ناکام شوی دی خو سکندر یوناني چې هغه کامیاب شوی او په دای کې میسج دا دی چې سکندرم د یورپ نه زم د یورپ نه راغلی او بل دا پکې ښیي چې د سکندر یوناني سره چې کوم دی نو وار سکلز دي او د لوکل خلکو سره چې کوم دی هغه په دې سکلز کې نه دي یو خدای میسج ورکړي سکل اگین دا خبره کوي چې تاسو سره علم نشته دا سره علم مشکل او یا د وار سکلز شي علم دی نو دغه د هغه ذکر چې دی هغه په دغه کې په دې رغت بیان دی خو چې موږ په دغه راپورټ کې د پنینې ذکر تراشو هغه باندې یا دوه کرښې لیکلي یا درې کرښې لیکلي د بشاري ذکر چې راشي نو هغه دا وایي چې د مینوسکرپټ لغه شوی دی یو څه دا ذکر او په د اورنوس ذکر او په د هن چې کوم دی چې او هند وته وایي اصلا هغه پایتخت پاتې شوی هغه د ګندارا دریم پایتخت پاتې شوی